منګه معذورمان پاک یو لوی امتحان راوستی دی الحمدلله موږ په دې حالات باندې خوشحاله یو ځکه چې الله جل جلاله و قیامت کې موږ ته د دې بدلې راکوي خلک چې کوم دی هغه زموږ سره حکومت کې کوي ټیک ده خو هغه شانته نه دي چې څنګه د معذوران سره په کار وي ځکه چې یو سړی معذور شي د هغه نفقه خرچه په کار داره چې هغه وارث د خپل طرف ادا کړي دغه شان د دې معذوران سره نه ادا کېږي دغه شانته د کوم تحصیل کې یا دغه کې عدالت کې چې کوم مسؤلیت دی هغه معذوران ته نه ورکوي د وکیل ورته څه فری دغه نشته دی سہولت نشته دی د لارې مارې ورته نشته دی هسپتال کې دوايان ورته نشته دی مطلب دا دی چې زمونږ هر ژوند کې چې کم دی نو رکاوټ دي دا د الله طرف نه دی موږ په دې باندې صابر او شکر گزار یو چې ځوان کله به ګرځېدلی روغ وي په هغه وخت کې خلکو ډېره توجه درکوله ډېره مینه څه کوله که نه اوس خلک ډېره مینه کوي نو هغه ټایم کې خو خامخا ډېره سیوا وه خو اوس هم سیوا ده بس زمونږ چې کوم ماحول دی هغه خلک زما سره ښه پوره گزاره کوي ښه دی شکر دی ته مطمئن یې او مطمئن یم بالکل بس هم الله دې دغسې د ټولو خلکو سره ساتي سلام بسم الله الرحمن الرحیم زه یم عمرزاده تنها ستاسو د خوږ درملګری د خپل کیمرامین او د خپل چینل سکول ابطاړ سره زمونږ او تاسو چې کوم نن موږ او تاسو ته کوم هجوم ښکاري کومه ګڼه ښکارېږي کوم دا معذورین خلک موږ او تاسو ته ښکاري د دې نه د یوه ورځ ده چې د دې دپاره د ازادۍ یا د دې دپاره د خپلو حقوقو د غوښتلو ورځ ده 3 دسمبر به دې باندې په عامه دنیا کې په ټوله دنیا کې د معذورینو ورځ منځلی کېږي او په دې کې چې کوم دی معذورینو ته د خپل حق چغه وایي دی چې کوم دی د خپل حق غوښتنه کوي چې کم از کم موږ هم د چا نه کم نه یي موږ هم خپل حقوق راکوي موږ هم خپل حقونه راکوي د شتمنو خلکو نه سوالونه کوي خو په دې وخت کې زموږ سره د دې صدر بختور جان صاحب ولاړ دی د هغې نه به د دې باره کې معلومات کوو چې تاسو ته څه مطالبات دي څه مسایلې دي تاسو ته تاسو کم از کم چې موږ تاسو د دې دا راپور وګورو وایو دا شعر به کم از کم وخت لګي باجوړ موږ ډېر زیات معذوري ده 9,500 زموږ سره رجسټر دی هغه رجسټر چې دې ته سپیشل پرسن کارت او سرټیفیکیټ میلاو دی بیا چې د ګورنمنټ زموږ سره کومې وعدې دي یوه وعده حقیقت کې لا نه ده موږ ته سپیشل پرسن کارت راکړی د هغې یو اوږد تفصیل دی چې زه کارت سازوم او د معذورانو ته عام سړی نه راته ورځي رو ولي کارت سازوي زما معذوره چې کارت سازوي دا به سوشل ویلفیر دفتر ته ځي سرټیفیکیټ به اخلي بیا به سرجن ته ځي بیا به ایم ایس ته ځي بیا به تحصیلدار نه ځي وریفیکیشن به کوي بیا به هغه هغه نه پس سرټیفیکیټ کلیر کېږي او بیا به ځي او نادره کې به کارت سازوي د هغې باوجود دیو چې موږ ته په سوشل په هغه کارت باندې موږ ته د نن تاریخه پورې دوړو یوه تروړه هم نه ده میلاو دغه خو دغه حقیقت دی درته ووایه ستاسو سره څوک ایم بي اے څوک ایم این اے یا خان یا جاګیردار اوس له راځي یا ستاسو مطالبات اوري که نه الحمدلله بس زما چې کوم سوچ دی کوم فکر دی زه ګورم چې هغه د 2020 کې بدل شکل راوړی دی بدل رنګ یې به د 2019 کې راوړی دی په وجه د دې چې کوم پیګان دي هماغې اوس ټیم په ټیم ماته ټلیفونونه کوي چې یاره څه کول پکار دي موږ به څه کوو لکه مطلب سراج خان انورزیب خان امایون خان ګوره تاسو ګورئ ماته 2 دی ګوري چې راولېږلې و چې دا کراړین دلته زه جنګوم او د 3 بجو پورې دلته یي چې دې روټۍ نه خوړلی نه څه به کېدلې چې دا خلک موږ سره مدد وکړي دا خلک زموږ سره مرسته وکړي دیو زموږ سره ملګرتیا دیو لاس چې کوم دی زموږ په سر باندې کېږي ګوره چې 15 کاله زندګي ده په دې 15 کالو کې ته ووایه چې یو سړي ته ویلچیر میلاو نه شي یو سړی سکول ته ځي او د هغه د سکول ویلچیر ګوره انصاف حکومت دی د هغې باوجود موږ ته انصاف نه میلاویږي ته ونه لید د انصاف 2 کاله وشو او په دغه په انصاف کې موږ ته د بدقسمتي د بېانصافي میلاویږي ویلچیر نه دی میلاو د زکات پیسې نه میلاویږي د بیت المال پیسې نه میلاویږي محدود خلک یې غلی وړي ما ډېرې نارې دا 2 کاله وکړې زه د خپل کار نه مطمئن یم زما انشاءالله تعالی هغه څه نه په سلو کې 80% دا یقین جوړ شوی چې دا زه څه وام او څه د دې خلکو حق دی انشاءالله تعالی دا به میلاوي وخت به پرې لګي خپل روغ بوټان علي خپل ګوره جي دا خو دا زړه دننه نه دی دا زړه دا واړه څنګه دا ویلچیر کوي دا کرکټ کوي دا پرون زما د دیر سمیچ زه دیر ته تلم د دیر ډي سي ماله سار راغلی دی او بیا غرمه بیا راغی او بیا اخري سرمنۍ له بیا راغی
ټول ورځ زمونږ سره پاګرون کې د ډیر ډیسې تېره کړه. بدقسمتي دا ده چې زمونږ په خاوره چې څوک راشي ډېر ښه خلک وي، قابل خلک وي، خو دلته یې خدای د عقل سترګې پټې کړي چې یاره په موږ کې دا شعور نشته، نه موږ بدقسمته یو، زموږ په دې خاوره کې حق نشته. والله یقینا زه خو خفه شم په ځینې وخت کې زه هم یو دوه درې چغې وکړل لیوني او هېڅ مه ووه په وجه د دې چې ستا کیمرمین او تا ته خو زه ووایم چې ده ته وګوره درې معذورۍ ته د ده نه تپوس وکړه چې زکات بیت المال تاله پیسې درکړي بل چا درکړي. په دې ناستو کې داسې روان شه 500 خلک نن راغلی، 1000 خلک راغلی. کوم خلک چې پاکې جامې اغوندي سوټ بوټ کې ګرځي په خپل ګاډي کې ګرځي نو هغه ته میلاویږي. خو البته په دې ځمکه باندې تولیدونکي ماشوم زه مطمئن نیم غنې ما ته څوک وښي چې ما دا کار کړی دی یا به دې معذوري کې زه وسیلان کوم دا دی 1000 معذوران ناست دي چې چا ورکړي 6000 روپۍ د ګورنمنټ اډر دی د نن نه 2 کاله مخکې ما میټینګ کړی دی په هغه کې ټول افسران ناست دي ټول مجلس کې وګرځه 6000 روپۍ چا ورکړي زما خو ان شاء الله تعالی مطمئني وخت په ورځ په خلکو کې اویرنس راځي، په خلکو کې پوهه راځي. ستاسو غونډه کې میډیا والا، ستاسو غونډه کې ښایسته والکان دا راووته او زموږ سره ملګرتیا وکړي او زموږ خلک راوځي، موږ ته به خپل حق میلاویږي ضرور ان شاء الله تعالی. تعالی په دې باندې ګوډو خلکو سره ژوند دیو سره خبرې کول یا د دیو سره ناسته دا خو په هر وخت کې لکه بس د په هر وخت کې د مړي کمړی سړي ته هم سړي ته اوس هم الحمدلله دونه لا ګرځي. زه به تا ته ډېر ښه ووایم ځکه چې دې سره خو ستا ژوند دی ورځ شپه دې ورسه تېرېږي د دې خلکو دپاره ته منډې تړلی وې. زه تعالی ورسره کوم په دې خبره ډېره مهرباني باچا شي. زما ما هر څنګه وخت تېر کړی دا 6 کاله زه چې د معذورو د محفل نه باریم د معذورو د چکر د ایونټ نه باریم یقینا ماله څه مزه نه راکوي چې کله دوی خوشحاله شي دوی ټور ته بوزم بېګا ما ته په یو ملګره کې یو ځان له کمره میلاوېده ځان له هیټر راته میلاوېدو خو ما سوال نه پیدا کېږي. زه به د خپلو ملګرو سره په دغه حال کې سملم خو د شپې دیو ته تکلیف شي ضرورت شي ټول د ویلچیر بیماران دي دوی به ما ته لمبرې میلاوي چې صدر صاحب بوتل او صدر صاحب بیخ دی. دا ستاسو دوا ده، دا ستاسو همت دی، ستاسو هغه مینه ده چې په موږ کې دا جذبه پیدا کوي، دا طاقت راکوي او ان شاء الله تعالی چې ستاسو غونډه کې میډیا ولا ستاسو غونډه کې هلکان دا زموږ خبره مخکې ورسوي، دا د حق خبره مخکې ورسوي. په ټول باجول په ټوله پاټه کې ډیسیبلیټي د باجول سیوا ده. تفصیل کې په وخت لګي سپیشل ایجوکیشن شوی دی 10 کروڑ روپۍ راغلي دي زما د خلوش لیدلې ده هغه سپیشل ایجوکیشن له باجول کې زیر نه خوښیږي څوک وایي د جنسي هغه سرته اساس او څوک وایي هغه سرته اساس او څوک وایي کار اساس کوي صوبابات نواله د پاټکه پورې چې په جی ټي روډ باندې ساز شي د دې خلکو ته به پیدا وي د دې بچو ته به پیدا وي د دې نسل ته به پیدا وي خو ته ماموند لويسي ته امبار لويسي ته باټوار لويسي دا به یو بولډینګي الته هسپتال نشته الته سکول نشته الته روډ نشته الته بجلی نشته الته ارڅ د امن نزو دا یو ستاسو په وساتت دا درخواست کوم چې به سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس ته ماته ساز کی او ماته په سټل ایریا کې ساز کی چې زمونږ په مسلو کې به ډیر کمی راشي چې دا بولډینګ ساز شي. ډیر مهرباني باچا شي په دې یو شعر څخه ختمومه چې یا خو لیونی یم مینه پیژنم او یا خو سم سړی یم مینه پیژنم یا خو لیونی یم مینه پیژنم یا خو سم سړی یم مینه پیژنم او ټیک ده چې ساده باده شډل بدل یمه باجوړی خو مینه پیژنم.